د لوی او بخښونکي خدای په نامه خوږو ماشومانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خوږو ماشومانو ما تاسو ته په تېره خپرونه کې دوه قابلیتونه وړاندې کړي ول، د 10 او د 11. خوږو ماشومانو زه نن غواړم تاسو ته د 12 قابلیت وړاندې کړم چې آخري قابلیت دی. بیا مخته ځو افاده ده پسې. خوږو ماشومانو زه غواړم تاسو د 12 قابلیت تقسیم بر 12 هم وړاندې کړم. قابلیت تقسیم بر 12. هرگاه یک عدد همزمان بالای 3 و 4 پوره تقسیم شود، آن عدد بر 12 پوره تقسیم می شود. خوږو ماشوم په دغه شکل تاسو څوک سوال درکوي وایي دغه پر 12 پوره تقسیمیږي او که نه تاسو مجموع ارقام جمع کوئ چې پر 4 او په 3 پوره تقسیمیږي او که نه. خوږو ماشوم په دغه شکل تاسو څوک سوال درکوي 3 5 و 0 تاسو وایي دغه پر 12 پوره تقسیمیږي او که نه. تاسو مجموع ارقام جمع کوئ 3 و 5 8 و 15 پر 3 پوره تقسیمیږي او که نه. 5 15 0 دا پر 3 پوره تقسیم شو. اوس دغه سوال 3 5 و 0 دا پر 4 پوره تقسیمیږي او که نه. اوس به موږ وګورو چې پر 4 پوره تقسیمیږي او که نه. 8 32 د 5 نه چې 2 لاړ شي 3 د 3 نه چې 3 لاړ شي 0. نوبت د 2 راکته کوو. 9 4 وهو 9 4 36 د 1 نه شپږ لاړ شي څو پاتې کېږي 1 د 3 نه 3 لاړ شي 0. نوبت د 0 راکته کوو. 2 4 8 1 4 2 4 8 د 0 نه 8 نه یو د تقاضا شي څو لاس د لاس نه 8 لاړ شي 2 پاتې کېږي. نوبت د بل 0 راکته کوو. 5 وهو 5 4 20 خوږو ماشومان تاسو ولیدل چې دا هم پر 4 پوره تقسیم شو. دغه سوال اوس پر 12 پوره تقسیمیږي. اوس موږ یې ګورو. 2 وهو 2 24 د 5 نه 4 لاړ شي 1 پاتې کېږي. د 3 نه 2 لاړ شي 1 پاتې کېږي. اوس نوبت د 2 راکته کوو. 111 اوس څو وهو چې موږ ته 111 راکړي 111 نه یا کمه. اوس موږ وهو 9 108 د 1 نه 8 نه زیات د قرض شي څو 11 نه 8 لاړ شي 9 پاتې کېږي. نوبت د 14 نوبت د 5 د غنه د 0 نه 0 لاړ شي 0 پاتې کېږي. د 0 نه 0 د 1 نه 4 لاړ شي 0 پاتې کېږي. اوس نوبت د بل 0 د 0 راکته کوو. اوس څو وهو موږ ووهو 84 کې 12 84 د 0 نه 8 نه یو 4 نه ورته قرض شي څو لاس د لاس نه 4 لاړ شي 6 پاتې کېږي. د 8 نه 7 لاړ شي 0. نوبت د بل 0 راکته کوو. اوس موږ څو وهو 15 60 د 0 نه 0 لاړ شي 0 د 6 نه 6 لاړ شي 0. خوږو ماشومان تاسو ولیدل په 3 هم پوره تقسیم شو پر 4 هم پوره تقسیم شو. په دغه شکل تاسو څوک سوال درکوي تاسو یې حلوئ. په دغه شکل تاسو حلوئ دغه پر 12 پوره تقسیمیږي. خوږو ماشومان تاسو ولیدل چې ما تاسو ته په عملي توګه هم کار وکړل. اوس غواړم تاسو ته د افادې تعریف وړاندې کړم. افادې تعریف په څه ډول دی؟ افاده هرگاه در یک سوال از چندین عملیه استفاده شده باشد این عملیه را چی گویند؟ افاده گویند. په هر سوال کې چې 4 عملیې 5 عملیې کار شوي هغه سوال کوم سوال دی؟ افاده. خوږو ماشومان دا د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې د خدای په امان.